خو داسې ګمراه خلک کوم شتي چې هغوی ته د الله ایتونه معلوم دي او بیا هم نه واپس کېږي الله ته. او دلته مثال لازم د مولا په کار دی، ځکه چې مولا سره پوهه او سره د پوهې هغه ګمراه شي. نو یو دا خبره یاده کوي چې د بعضو خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې مولای او پوهی دی به لازم د الله نه یېرېږي. پکار دا خبره پکار ده چې عالم یې هغه د الله نه یېرېږي، خو لازم نه ده. داسې هم کېدی شي چې یو سړی د پوهی په دین باندې او د الله نه یېرېږي. نو ځکه دا عوام د مولا غلطي یعنی غټه ګڼل پکار دي، د عالم غلطي داسې غلطي نه څنګه چې د عام سړي ده چې پوهه دی. خو دی بعضو ته چې کله ووایې که نه چې یاره د عالم نه د یو مولا نه غلطي شوې ده یا د ګناه کار، نو هغه ډېر په تعجب کې لاړ شي او بیا په دې یعنی په دې دیني طبقه پسې خبرې شروع کړي. دا خبره دم د تعجب او دا خبره غټم ګڼل پکار دي، خو داسې مه وایه چې داسې نشي کېدی چې هغه د مولا او هغه د غلطي وکړي. نه، ما دا خبره مخکې هم بیان کړې، بیا هم بیانوم بیا هم، څنګه چې عوام دوه قسمه وي، تقوادار او بېدینه، نو دغه شان په دې مولیانو کې هم دوه قسمه وي، د الله نه یېرېدونکي او نه یېرېدونکي. اوس یو سړی دا وایي چې یاره الله خو قرآن کې دا وایي چې علما زما نه یېرېږي، دا خو الله ویلي، نو ته څنګه وایي چې علماو کې دوه قسم خلک دي چې د الله نه یېرېږي او نه یېرېږي؟ الله خو وایي چې علما یېرېږي ټول. جواب د هغې دا دی الله چې د کومو علماو تذکره کړې ده هغه علما دي چې هغوی په علم باندې عمل کړی دی، با عمل علما. الله بې عمل علما نه دي ذکر کړي. کنې دا مولا دی دا مثال چې اوس بیانېږي، بیا خو پکې دیم دننه راغی. نه، عالم هغه عالم چې هغه په علم باندې عمل کړی، هغه عالم د الله نه یېرېږي. یوازې تش په یادولو باندې سړی د الله نه یېرېږي. یو مسله اوس تاسو دلته راځئ کښېنئ، یا کم رونه خویندې چې را درسونه بیانونه اوري هغه په نورو ځایونو کې ټول یو شان خو نه دي، اوري ټول خو په عمل کې ټول یو شان نه دي. څوک الله ته ډېر نږدې دی، څوک د الله نه لرې دی. څوک به دې خبره ښه پوره عمل کوي، څوک صرف د اورېدو دپاره به مجلس کې ناستي، څوک پې لږ ډېر عمل کوي. نو فرق دی. دغه شان هغه عالم او طالب علم چې هغه مدرسه کې او جامعه کې سبق کوي، لازم نه دی چې را ټول به د الله نه یېرېږي، ځکه چې دې کې بعض هغه دي چې په علم عمل کوي، بعض هغه دي چې هغوی په علم باندې عمل نه کوي. نو په دې خبره ځان پوه کول پکار دي. او په سر باندې پټکۍ ایښوده یا رومیال اچول یا ځان ته مولا او مفتي ویل، په دې سره څوک د الله نه یېرېدونکی نه جوړېږي. د الله نه یېرېږي هغه سړی چې هغه خپل رب وپېژني او چې څه یاد کړي په هغې عمل وکړي. اگر که د هغه په سر باندې پټکی نه وي، اگر که د هغه په سر باندې رومیال نه وي، اگر که هغه ته خلک مولا نه وي، خو هغه د الله نه یېرېږي. د عوامو کې ډېر داسې نه چې الله نه یېرېږي او علم ورسره نه د الله نه یېرېدونکی. نو عالم مرتبه ډېره اوچته ده، خو چې کله دا عالم غلط کار وکړي که نه او د الله نافرمانیانې شروع کړي او په دې علم باندې دنیا ګټي، نو بیا رب العزت د هغه دلته یو مثال بیان کړی، دا به هم تاسو واورئ. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې څومره اوچتې زنانې دي. مرتبه چې دې اوچته شي که نه، نو صرف دې ته مه خوشحالېږه چې زما مرتبه اوچته ده، دلته چې د نه غلطي کېږي د هغې سزا هم دوچنده ده، ځکه چې مرتبه دې اوچته ده. الله هغوی ته دا خبره په سورة الاحزاب کې کړې ده، یا نساء النبي من یأتي منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. ای د پیغمبر بیبیانو، که چېرته تاسو د پیغمبر نافرماني وکړه او هغه تنګوئ او نافرمانیانې کوئ، نو بیا به ګورئ دوچند عذاب به تاسو ته میلاویږي. دوچند عذاب، یعنې د عامې زنانه دپاره یو چند عذاب دی، د پیغمبر د بیبیانو دپاره دوچنده. ولې دوچنده؟ مرتبه یې اوچته ده. نو صحیح ده چې د علماو غټه مرتبه ده، خو چې کله دا علم
په دین باندې عمل نه کوي او د دې دین نه یو تجارت جوړ کړي د دنیا د ګټلو دپاره او عوامو سره ځان یو شان کړي، نو بیا د ډېر بد مثال الله بیان کړی دی.